په دې کې اولنی سوال د ورور کړی دی چې د مسافر دپاره د جمعې د منځه څه حکم دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې مسافر ورته موږ یعنې پښتو کې عام مسافر ویلی کېږي، صحیح دا مسافر دی. مسافر چې دی په ده باندې د جمعې مونځ نه دی لازم، او صحیح حدیث کې راځي، امام طبراني رحمه الله راوړی دی لیس علی مسافر جمعه. یو حدیث کې داسې راځي، امام بیهقي راوړی دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه الجمعة یوم الجمعه. څوک چې الله په آخرت باندې ایمان لري نو ده باندې د جمعې په ورځ د جمعې مونځ لازم دی، الا مریض او مسافر او امرأه او صبي او مملوک. د یو څو کسان مستثنا دي، یو بیمار، دویم مسافر، دریمه ښځه، ماشوم او غلام مری. خو د دې دا مطلب نه دی چې که دوی جمعه وکړي نو هغه به صحیح نه وي. دوی د جمعې مونځ که وکړي صحیح ده، خو په دوی لازم نه دی. لکه اوس یو سړی بیمار دی نشي راتلی او راغی، یا زنانه ده په هغې لازم نه دی جمعې مونځ، خو جومات کې د جمعې مونځ وکړو. یا غلام دی، مری دی، یو چا سره دی او هغه راغی جمعې مونځ یې وکړو، دا مطلب نه چې جمعې مونځ یې صحیح نه دی، خو دوی باندې واجب نه دی. وجه د هغې دا دی چې هر یو دوی کې یو عذر لري، یعنې بیمار واضح دی. دلته هغه بیماري هم نه ده مراد چې معمولي بیماري. او ورته بل نه کړو، دلته مراد تی هغه بیماری نه ده، دې طرف ته ګورئ. لکه ګوره معمولي خبره تاسو دغه کي دا مسلې اهمیږي دی ورته که ته اهم دي. اوس به بند کړي، اوسپنې ور دی چې به یې راواړئ، خبره ختمه شوه. نو دې کې که هر یو ته وګورې هغه سره یو عذر شتي، مریض واضحه دی، خو هغه بیماري چې هغې سره سړی نشي راتلی. دې باندې مخکې یو څو ځایونو کې ما تنبیه ورکړې. دا بیماري نه دی چې هسې بس په سر مې بوج او طبیعت مې لږ ګډ وډ و. دغه شان مسافر چې دی په سفر کې دی، د یو عذر دی، زنانه هغه د خاوند په خدمت کې ده، د بچو په خدمت کې ده، د هغې غوره مذکور کې دی. ماشوم دی، غلام او مری چې دی نو دی د خپل سید په خدمت کې لګیا دی. خو دلته دا خبره یاده کړئ چې د جمعې مونځ خو په دې مسافر باندې لازم نه دی، خو د هغې دا مطلب نه دی چې افضلیت یې نشتی. نو مسافر دپاره دا شتي چې دی، یعنې دا مشروع کار دی چې دی د جمعې مونځ وکړي. بلکې بعضو علماو دې له ترجیح ورکړې ده، او دا ښه مضبوطه خبره ده. هغه دا چې کله مسافر په دوه قسمه وي. یو هغه مسافر دی چې هغه سفر کوي، روان دی. یو هغه دی چې هغه یو ځای کې ولاړ دی، یعنې څه ځای کې دمه کوي، څه وخته پورې دی. نو د ده دپاره غوره دا دی چې جمعې مونځ وکړي. دا چې کوم په سفر روان نه دی، یعنې دغه ټیم کې په سورلۍ نه، یو خو سړی په سورلۍ ناست دی او روان دی، صحیح د ده دپاره ودرېده مشکل دی، جمعې مانځله به وخت ډېر وباسي. خو دا چې یو ځای کې دی او ښه په ارام ځان له کمره نیولې ده یا ملګرو سره دی، ته پکار چې جمعې مونځ وکړي. غوره دی چې راشي، نصیحت واوري، وعظ واوري او د جمعې مونځ وکړي. خو که چېرته دی په سورلۍ باندې دې خبرې ته غوږ کوله وکړي، نو بیا غوره دا دی چې دی د ماسپښین مونځ قصر وکړي. که چېرته دی په سورلۍ باندې سوري او سفر کوي رواني، نو بیا غوره دی چې دی د ماسپښین مونځ وکړي او قصر یې وکړي. ولې ورته موږ غوره ووایي؟ ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا نه دي ثابت چې هغه د جمعې مونځ په سفر کې کړی، نه د خلفای راشدینو نه، د هغوی نه دا نه دي نقل چې یاره هغوی په سفر کې روان دي او ودرېدلي چې یاره د جمعې مونځ کوو، نه. نو غوره طریقه هم دغه د کومه طریقه کې چې د هغوی تابعداري
بار بار دا خبره بیانیږي، بار بار بیانیږي چې غوره طریقه هغه ده چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وي. دلته به دا خبره نه استعمالوي. نه نو که یو سړی ودرېږي او د جمعې لمونځو کې او تقریر واوري او نصیحت واوري ښه به نه خلک د قرآن او د حدیث په مقابله کې دا کیدی شي میدی شي او ښه به یي او که نه به یي دا خبرې نه استعمالی شو. زما استاد تقوا هغه د رسول الله وسلم د تقوا نه زیاته نه ده. موږ د الله نه دومره نه یېرېږو څومره چې هغه د الله نه یېرېدو. اوس دې بعضو ته دا وایي چې جمعې د سفر مونځ قصر کولی شي. یاره اوس که سړی پوره وکړي نو غوره به نه وي. که ته ورته دوه مونځونه یو ځای کولی شي، نه که هر مونځ سړی په خپل ټیم وکړي نو غوره به نه وي. دې ته وایي مخکې کېده د الله نه او د الله د رسول نه. یو رخصت الله را کړی دی او په خپله پرې رسول صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی. ما ورته بیا راځو او په هغې کې قصې کوو چې دې نه به دا غوره نه وي، دې نه به دا غوره نه وي. دا مناسب کار دی. او دغه سړی دا چې دا قصې در سره کوي که نه، کله به داسې په کیم تا ته میلاو شي چې هغه ګوره فرض مونځ هم په ټیم نه کوي، فرض مونځ نه کوي په ټیم، او داسې به راته پکې ډېر میلاو شي چې هغه په جومات کې هم نه کوي، که کوي کور کې کوي. دیم تا سره دا مسله چیړي چې غوره دا نه دی چې قصر یې نه کړو او پوره یې وکړو. دیم دا وایي. او دیم هم تا سره دا مسله چیړي چې په جورابو ته مسح کې دې نه ښه دا نه دی چې ویې باسې وینځې پوره د خپه وینځې او ته فرض مونځ کې د څه حال دی او جومات ته منځه راځي که نه راځي. هغه کار خو اول سر ته ورسوه که نه کوم کې چې د سره اختلاف نشتی. بلکې په دې بعضو کې اختلاف شتي نه، اختلاف پکې موږ په زور را پیدا کړی دی. موږ اختلاف پیدا کړی دی. قرآن او حدیث کې به اختلاف نشتی. که یو دلیل باندې موږ ټول عمل وکړو او واپس شو ورته، خو اختلاف به ختم شي که نه، خو اختلاف ما ورته پیدا کړی دی. خبرې خلاصه دا ده چې مسافر باندې د جمعې لمونځ لازم نه دی. خو که چېرته داسې سفر کي چې هغه په دغه ټیم کې په سورلۍ نه وي، سفر یو ځای کې دمه کړې ده، څه ځای کې اوسېږي، څه وخته پورې بیا ځي، نو بیا پکار دی چې لاړ شي جمعې منځله. خو هغه یو چې هغه روان دی په سفر کې، نو دله پکار دی چې ماسپښین لمونځ وکړي، قصر یې وکړي.